نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر خبابا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدرمنو دا اوریدو څخه چې د پلانکی ایمان پولادي ایمان دی، دا اوریدو څخه چې پلانکی د اوسپنې ایمان لري، دا اوریدو څخه چې پلانکی د غر غوندې و مشکلات ته ولاړ انسان دی. دا خبره د ډېر کوچنیوالي څخه موږ او تاسو اورېدله چې پلانکی عجیبه راسخ او قوي ایمان لري، د چا د عذابونو، تکلیفونو، شکنجو هېڅ پروا نه کوي. د طالبۍ په زمانه کې قصې راللې، د ستربندیو د ملایي وروسته درسونه وسوله. نن مې د حضرت خباب رضی الله عنه د ژوند حالات مطالعه کوله، ورته حیران سوم چې رښتیا هم د دغه انسان پولادي ایمانو تر الماسو قوي و، تر اوسپنې کلک و، او هیچا په هر ډول عذاب د دغه مبارک صحابي ایمان ورمات نه کړي. رښتیا هم صحابه کرام که مو وپېژندله او پر قدم مو قدم کښېښوئ او د خپل ځان لپاره مو د ژوند څراغان وبلل او ومو ټاکل، لکه څنګه چې مو ټاکلي دي. د قیامت په ورځ یاد وساتئ، الله رب العزت به مو خامخا جنت ته داخلوي. امید مو هم دا دی چې الله مو جنت ته داخل کړي. عجیبه انسان دی حضرت خباب. خا ده، بیا بې یا با ده، شد لري، بیا الف لري، بیا په اخر کې بې ده. خباب د پلار نوم یې ارت و، الف را تا. علما وایي دا د تمیم د قبیلې څخه و. ځینې علما وایي یا د تمیم د قبیلې څخه نه و، خزاعي و یا خزاعي و. خزاعه یو قبیله و په مدینه منوره کې. د ده په باره کې راځي، وایي دغه مبارک صحابي رضی الله عنه چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د خوږې او مبارکې ژبې څخه او خولې څخه خبرې واورېدلې، بالفور دستي یې پر زړه باندې تاثیر وسو. رالی خپل ځای ته د تورو کار یې کوي، تورې یې جوړولې. خلک پوښتنه ځینې کوي، رالل د قوم خلک یو لا زموږ تورې دې را جوړې کړلې. دی ورته وایي عجبه خبرې یې کولې. هغه ورته حیران سي، وایي موږ سوال دا کوو چې زموږ تورې دې را جوړې کړې او که یا سمې دي او که یا پسې خو به نه یې تېرې دي او که نه دي. دی ورته وایي عجبه سړی و چې د مخ څخه یې نور پورته کېدی او شاوخوا ټول برکات وه. هغوی ته درد ورسي، یو د مجلس راپورته سو. الخبابه موږ درته وایو ته زموږ مزدور یې، تورې مو درته راوړې دي، په پیسو یې را جوړې، زموږ توره جوړه ده او که یا. دی وایي عجبه نوراني انسان و، عجبه خبرې یې کولې. بل راپورته سو، دا څوک ته بولې؟ دی دا انسان څوک؟ اخر د ده په قبیله کې یا د هغې زمانې د خلکو څخه یې ورته ویل ولتلک چې په دا خبرو کې و محمد صلی الله علیه وسلم ته اشاره کوي، او دا وایي چې عجبه سړی و، د مخ څخه یې نور پورته کېدی او شاوخوا برکات وه. ستا د دې خبرو څخه مطلب د عبدالله زوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. دور طلوع چې څنګه یې دا خبره وکړه، 400 کسان راغلي وه، ور حمله یې کړله، ویې وهئ. هغه اوسپنې چې په اور تودې سوي وې د ده مبارک پر جسد باندې یې کښېښولې، تر هغه وخته یې نه ځینې ایسته کولې چې هډوکو ته یې دا اوسپنې ورسېدلې. خو ده ورته وویله عجبه نوراني مخ یې و، عجبه خبرې یې کولې. هغوی دا ټولې اوسپنې راواخیستلې. باید ولیکي آهنګر دی او د تورو کار یې کوي، تورې یې جوړولې انسانانو ته. ټولې ګرمې او تودې اوسپنې چې په اور باندې تودې سوي وې راواخیستلې. والخبابه د دې خبرې څخه راوګرځول، نه عجبه نوراني مخ و، عجبه برکات یې درلوده. دې ته ویل کېږي پولادي عزم او ایمان. خو خیر، یو څه قصې لاسته الله دې وکړي چې زموږ په زړو کې د حضرت خباب بن ارت رضی الله عنه دا قصې ځای ونیسي او په دې نیت یې واورو او زه یې وکړمه چې ربه د حضرت خباب د پولادي ایمان څخه 1% ماته هم را نصیب کړه، 1 ذره ماته هم را په برخه کړه، او د دې دنیا د مشکلات او د ژوند رقم بېلابېل عذابونه خدای د دې په مقابل کې صبر راکړه.
علما وایي د حضرت خباب رضی الله عنه تر عذاب د صبر ډیر وو. زیر اعظم عذابو ته څه نوم نه بیا درته وایم. د په باره کې راځي علما وایي دی استاد فن الفدا، د ځان قرباني د استشهادانو د شهادت او هغه انسانان چې فدایانو د فدایانو د فن استاد وو حضرت خباب بن ارت رضی الله عنه، چې څنګه د دشمن سره ځان قرباني کولای سوی او څوک یې ورستولای سوی، میدان یې پرېښولای سوی. په ټولو صحابه کرامو کې دغه مبارک صحابي حضرت خباب دغه فن استاد ماهر وو، کولای سوی چې په لږ معمولی شانو باندې د هغې زمانې و ټولو مشرکانو او کافرانو ته شکست ورکړي، ولې هم کوي لکه د 40 څخه زیاتو ملکو ته چې افغانانو په سپیره او په خپل دغه دود او کلتورو عنعناتو شکست ورکړي. رب العزت دغه کامیابی ورته قبول کړي، خدای پاک دې ستړیاوې قبول کړي، الله دې همیشه کافران شکست او مات وبلي. همداسې حضرت خباب رضی الله عنه په لږ اسباب باندې په ډېرو کمو وسایلو باندې د وخت سوپر پاور او طاقتورو انسانانو ته شکست ورکړي. استاد فن الفدا څوک؟ حضرت خباب رضی الله عنه مبارک صحابي دی او باور وکړي چې کتاب می کتی انسان به اختیار اوس کې توي کې د مبارک صحابي په حالاتو چې دا څنګه صحابي او عجب وجود الله ور کړی وو چې اوس په زیات ور باندې نسه ګرمه اوس په هیڅ باک نه پکې چې څوک نه اوري، आवाज څوک نه اوري، کافرانو ته نور دا دور دي چې تمات شاته سره د محمد د خبرې څخه خدای وایا عجب نورانی مخې او عجب برکات یې درلودل. تر دې جملې هیڅ تیر نه کړ. دای په اصل کې مړی وو چې اسلام اعلان راوړي. انمار یو بل مشرکه شذوا هغه رانی وې دی، هغه مړی وو، هغه په خبره سول وزمام ری امام نه وړي دی، هغه رقم عذابونه ورکړله. اوس ور باندې راځم. الله اکبر کبیره. اولنۍ چې اسلام ته ګټه ورسېدل یا په اسلام مشرف شو حضرت خباب رضی الله عنه، شپږ کسان و. یو په کې حضرت خباب رضی الله عنه، ابو بکر، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ چې دا مبارکه صحابیه شذوا. دا شپږ مبارک صحابه رضی الله عنهم چې اول اسلام راوړي. په شذو کې حضرت سمیہ، په نارینهو کې د مبارک 15 صحابه کرام، یو دوه څخه حضرت خباب رضی الله عنه اسلام راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم ته مشرکین زکه تکلیف نسوي رسولای چې د رسول اکا د رسول بغل ته ودرېدی. جناب ابو طالب د خپل وراره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بغل ته ودرېدی چې مشرکین به تکلیف ورسوي، لپام د ازما وراره دی څنګه سوي کولای. حضرت ابو بکر رضی الله عنه ته تکلیف بیا مشرکین زکه نسوي رسولای چې قوم ورسره ولاړو، لازم قومي دی. دا پات نور صحابه کرام علما وای او دا اسود الغابه کتاب کې لیکلي دي، لازم په لاس کې دا کتاب وای دا اسکونو تودیع زغریه په دا نور صحابه کرام واغستله او بدنونه لوله پس ولا پوست یې واوښتي، غوښه وشوړېدله، پلې د لاس ورکړلې، یوازې اډو کې پاتې سول، فقط مازې د ژوند ساه پکښې کې وه، ساه یې کښله. تر هغه وخته پورې د مشرکینو عذاب ورکوي، خو ټولو دا ویله. او په ځانګړي ډول حضرت خباب چې عجب نوراني مخې واجب برکات یې درلودل، د دې یوې جملې څخه یې نه سوی اړولی رضی الله عنه. رب العزت یې پر قبر باندې انوار ووروي. عجیبه خبره خو لا دا د قدرمنو و یوازې دا عذاب نه و حضرت خباب رضی الله عنه ته چې اوسپنه به یې ګرمه کړله، اوسپنې به یې هم ګرمې کړلې او پر بدن به یې هم ورکښېښولې او پر شګلنه مځکه به یې پړ مخې هم پرېیستله او تود د مکې مکرمې ګرم لمر به هم و، سره غرمه به هم وه، سره غرمه، تود لمر، شګلنه مځکه، ډبرینه مځکه، توده مځکه او په اور باندې اوسپنې ګرمې او د دغه مبارکو انسانانو په ځانګړي ډول د حضرت خباب پر نس او پر ملا او ژوبو کښېښول سولې. په د یوې خبرې څخه یې نه سوی اړولی. ولعجب نوراني مخ یې درلود، عجب نوراني مخ یې درلودی او عجب برکات یې رضی الله عنه. حضرت خباب رضی الله عنه دومره صبر وکړي چې تاریخ لیکي وای د حضرت خباب رضی الله عنه غوندې صابر انسان په جهان کې نه دی پیدا شوی. حضرت عمر رضی الله عنه رالی حضرت خباب رضی الله عنه باندې پوښتنه کوله، ول څه حال دی؟ د مبارک ملا وښکاره کړله، ول زما لاندې به اورونه بل کړله، بل شی نه و، زما د بدن وازګو به د اورونه مړ کړل. انا لله و انا الیه راجعون. حضرت خباب رضی الله عنه ډېر صابر انسان او سخت قرباني ورکړله. کتابونو کې راځي وای د حضرت خباب مبارک قرباني ته که انسان وګوري او په دې دنیا کې په ورستنیو صدۍ کې یو سړی د خپل ژوند په باره کې ناشکري او بې صبري کوي، په کار دا ده چې د انسان سرکل د مځکې لاندې شي. دا څه تکلیف دی چې یوه خبره انسان د اسلام په مقابل کې در وکړي ته یې نسي برداشتولی. دا څه تکلیف دی چې د اسلام لپاره د یوه چپلاخه وګالل
دا څه تکلیف دی؟ دا څه تکلیف دی چې 1 کال 2 کال او 10 کال زندان برداشت شو؟ تکلیف خو هغه وو چې خپل قومیان ورته کتله، خپل مالکی بادار ورته کتله، خپل قومیانو د خپل ملت خلکو په خپل قوم او علاقه کې ټول وسپنې چې د آهنګری کار کوي تودې کړل او پر دې کښښولې، اټس او ویش او اخر نسوي دنیا ورېدلې، او دا خبره به ورته کوله ولاجب نورانی مخي واجب برکات دراوده. حضرت خباب رضی الله عنه فرمایي وای موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي سخت په تکلیف او د الله رسوله لنصرت او کومک مو وکړه. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم پټو پر ځان باندې اچولی وو، د کعبه شریفه وسایه تناستو، د مبارک وای زور لما حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي چې داسې تکلیفونه دي چې هیڅ غاللای نسو وکړه. وای د الله رسول الله تو فرمایي صلی الله علیه وسلم فجلس محمرا وجهه، وای نبی علیه الصلاة والسلام کښینستی موږ چې د شکایت خبره وکړه د عذابو او د تکلیفو، وای مخه تکسر سو د رسول علیه الصلاة والسلام بیا تو ویله قد كان من قبلكم اي خبابه ساسو تر مخه داسې انسانان تیر سوي دي يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض، یو سړی به ټینګ سو بندي بسو او په مځکه کې به کند ورته وکشل سوله او بیا به ورواچول سو، ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه، بیا به یې اره راواخیستله په مځکه کې به په کیندل سوي غار کې به دا بندي پروت و او پر سر به یې اره تېرېدله. داسې ای خبابه ته څه وایه؟ ستا تر مخه داسې انسانان تیر سوي دي چې داسې تکلیفونه ورکول سوي دي. بیا به ویل رسول علیه الصلاة والسلام ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، او بیا به ورته ویل ول خبابه د انسان پر سر به اره تېرېدله خو د دین څخه د ارې نسوی اړولی. چا ورته ویل اره به در څه پورته کړو، دین مه منه، د موسی دین مه منه، د نوح دین مه منه، د لوط دین مه منه علیهم الصلاة والسلام. دوی ورته ویل چې یا اخر رسول علیه الصلاة والسلام فرمایل ولباره به د اوسپنې څخه جوړ ژمنځ راوړلې او په دا بدن به راکشولې، پر سر به راکشولې، د بدن پر پوستکي او پر غوښه به راکشولې، ان ته دې چې دا د اوسپنې ژمنځ به د هر بندي و اډوکي ته ورسېدلې. خو په تیر امتو کې داسې غښتلي او پولادي ایمان والا خلک وه چې د ایمان څخه یې افاته نسوی کولی، او دا به ویل چې موږ یا د صالح پر دین باندې ایمان نه وړی دی یا مو د نوح پر دین ایمان نه وړی دی. خبابه دا څه وایه د چی شکایت کوي وګاله تکالیف پروا نه لري. ما يصرف عن دينه وليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب. الله رب العزت دا کار پرکې په ملتونو په قومونو په امتونو کې انسانان تکلیفونه یوړل، ان تدې چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایل دا سلسله مشترا ورسېدله موږ به هم تکلیفونه غالو، داسې وخت براسي حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت. د مدینه منورې 2 ښارونه وريار کړل، ول د صنعاء څخه به یو انسان رواني پر آس بسپوري پر اوښ بسپوري تر حضرموت به ځي، هیڅوک په ځان ورته کوي. نتیجه به داوي داسې امن براسي د دې تکالیف په خاطر چې دشمن به بیا سر نشي پورته کولای. لکه لله الحمد چې اوس راغلی. شکر قدرمنو دې ادا کړي. دا مسجد شاهد، د اسمان شاهد، دا سپوږمۍ چې نن غالبا د 11 شپه بيدای شاهده. ګوري کوم د دې نظام شکر ادا نه کوي. دا نظام ما درته ویل دی یو شخص نه دی، د مولا نه دی، د طالب نه دی، د حافظ نه دی، د اخوندزاده صاحب نه دی، د والی نه دی، دا د ټول ملت نظام دی، دا د ټول نړۍ نظام دی، دا محمدي نظام دی، دا الهي نظام دی، دا قرآني نظام دی، دا مذهبي نظام دی. کله دې ننګ چاونه کړل ناشکرې وکړل الله دا نظام اخلي. الله رب العزت تقديرات زه خو نه پېژنم والله اعلم. دا چې خلک به مسلط سي کبه د مسجد او مدرسې نوم لا واخلي، بیا به دیو عالم په دیدار پسې په لکونو مصرف کوي، بیا به دیو بزرګ او متقی انسان د لیدلو لپاره کلونه باسي. اوس په نظام جوړ سو، شکر ادا کوي. پرېږدي دا شان پرېږدي دیو ایمن ظواهري خبره چې کافرانو د څه جوړ کړله او خبرې وکړلې ترڅو ملت ناکامه کړي او خپل هغه د پروش کار شکست چې په دې شپو کې الله رب العزت ورکړي هغه په دې باندې پټ کړي او خپل ځانونه رسوایی تر راونه باسي. او په نړۍ کې مشهور چینلونه دا یو خبره وژغي چې ایمن ظواهري مشهید کې شهید مو کوي، د دې ټول هغه ناکامې پروژې د ځان سره پټي کې زموږ هغه ملت بده ملت البته ځینې انسانان و دا چکچکی ورسره کوي و دا کار وکي و دا کار وکي. کتاب بزر ښکارا کوم قدرمنو ورسي د کافرانو د مثبت تبلیغ لپاره چې دوی مثبت کار کړي ته منفي بوله، کدی ښه کار کړي ته بد بوله، کدی د ملک د ګټې لپاره کار کړي ته بد بوله، او دا چې نور سره دا کار کوي او هدف ته ورسېدل چې وکړل پلان یې وکړل او دا خمر نسو کولای پلان بوسي. د پولادي ایمان دا غشتنه نه ده قدرمن، د پولادي ایمان وکیلانګه د دې نظام ومجدل او کیا کم کارونه وسو کم کارونه
دا تیره چهارشنبه غالبا که تیره هفته کې زموږ شاګرد راغی قصه یې راته کول چې زموږ ملګري بندي کړي زموږ سره څو شواروز یې پر دیوال کښېنوي یوه پښه یوې خواته راواړول بلې خواته یو پارسل خاورې په یوه پښه ور وځړول بل پارسل خاورې په بله پښه ور وځړول خوب ته یې نه پرېښوی او بیا به یې تودې چای راواخیستلې پر سر یا پر شو به یې ورتوی کړلې او بیا به یې وخندله اوس هغه مولوي صاحب اعصاب د لاسه ورکړي داسې نظام بیا څوک غواړي داسې افراد بیا څوک غواړي او داسې د ظلم په انتظار بیا هم دا یو نیم انسانان پسپاسته انسانان بې غیرته انسانان بې ننګه انسانان چې نه په ناموس خوابه دی نه په نړۍ خوابه دی نه په ملک خوابه دی نه په عالم خوابه دی بیا هم د دغسې نظام لپاره ناستې چکچک کوي او نشرات کوي فیسبوک کې سوشل میډیا ده ښه دی چې دا نظام ړنګ شي هغه نظامونه د رب نه دي خوښ چې ظلم پکښې کړي هغه نظام به الله خوښي چې عدل پکښې کړي او دا خبره په زغرده ما کړې ده په ښکاره یې کوم که دغه نظام ظلم شروع کړي دا خپله د امیرالمؤمنین صاحب خبره هم د حفظه الله تعالی دا ړنګېږي هر فرد هر بشر هر مسؤول که د هرې منطقې وي د هر ولایت پام چې ظلم ونه کړي د ښه نظام لپاره قدرمنو خیراتونه وکړي دعا یې وکړي ورسره ودرېږي الله اکبر کبیره حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولداسې وخت به راسي چې د صنعا څخه به یو سړی را روان سي د دا کلي څخه بیا تر حضرموته پورې به هېڅوک غږ نه ورته کوي امن به وي تللي یاست که یا په دې سفرو کې په کوچنیاخ طرف په لویاخ طرف چا غږ وکړي موږ ولاړو سفرونه مو کړي دي تر ډېرو لرې ځایو ولاړو هېچا هم بخښنه لا دی غواړي او خود به په ښار کې تا ته یو څوک پیدا کېږي خود به یو تنده لهجه در سره کاري دا یو دی پر یو حساب نه کېږي خود به څوک بد اخلاقي کوي دا یو دی پر یو حساب نه کېږي خود به په نظام کې 15 دا بد اخلاقي کوي خیانت به کوي چم کوي پر دې حساب نه کېږي او نه موږ پر دې باندې حساب کوو او نه د فقه شریف دا قاعده ده چې ته پر اقلیت باندې حساب وکړه پر اکثریت په ډېر باندې حساب کېږي ډېر خراب دي که سم دي تاسو خپل ووایاست ما په خطر مه وایاست چې سم دي ننګه یې وکړي لږ چې خراب دي رب العزت یې سم کړي الله دې هدایت ورته وکړي موږ خپلو شاګردانو دا وایي چې تا وکړي جهاد راللې کښېنستلې اوس نو سم شه اوس در پخوا نور اخلاق کوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د فلانکي کلي څخه به یو سړی را روان سي د فلانکي ځایه پورې به په امن به را روان وي لا یخشى الا الله عز وجل یوازې به دا انسان تنها به روان وي د بل چا څخه به نه بیریږي یوازې به د رب الارباب څخه بیریږي والذئب على غنمه ولكنکم تعجلون او دون د امن بسي چې پسو ته به لیوه هم نسي ورنږدې کېدلی مګر او تاسو تلوار کوي حضرت خباب مبارک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا توصیه وکړه چې دا څه شکایت دی د دین په خاطر دا تکلیف وګاله ای قدرمنو تاسو ته وسوم وایم د دین په خاطر باندې اقتصاد وګالي چې اقتصاد مو سم نه وي مسکنتونه وګالي چې خوان کې قدرمنو ډېر بیا د بیمار تاسو ما معاف کړئ د زړه خور در سره شریکوم دا خوان کې چې د یو چا د زوی دا خوان کې چې د چا د ورور دا خوان کې خدای نه کړده چې د یو چا د لور او خور په هغه ډیسکو کې ناس وي چې هلته د دنیا ناروا کارونه کېږي او که دا خوان کې چې لور او زوی په خپل کور کې د خپل بابا وڅنګ ته د خپلې مورجانې وڅنګ ته قال الله او قال رسول اوري یا بل چاته وایي چې خوان خدا خوان کې ښځه مستوره ښځه محجوبه ښځه مأمونه ښځه عزتمنه نارینه مو همدای سوله دا څه و چې د زوی اختیار د چا سره نه و د لور اختیار د چا سره نه و زوی چا نه سوی پرېښولی هر پلا اختطاف و هر پلا د ده پر عزت باندې حملې وې دا څه خوند خدا کوي چې لوږه دي زما خدا عقیده ده دا ایمان مو دی او هېڅ په ذهن کې هم دا نه دي راګرځېدلې و د ملت غم را سره دی د ملت په غم باندې غمجن یو داسې نه یو هسې مازې خلکو ته مو هر څه وویله په ذهن کې مې دا نه راګرځي چې خدای پاک چې د لوږې څخه موږ مړه کړي هېڅ امکان نه لري زیبه تجربه درته وایم د خدای پاک احسانات موږ هر کال پوره وړي د مدرسې خو سږ کال مو د تېر کلو پورونه کم دي تېرو وختو کې به د کوچني اختر په میاشت کې مو ټوله پورونه د زکات او د صدقې ورکړله خلکو چې به کومک کړی و سږ کال یو څه لا پاته دي د روز څلورو میاشتو معاش استادانو ته راورکولی و تلوار مه کوئ الله رب العزت به هر څه سموي و موږ د یوه انسان ما تحت یو د یوه نظام ما تحت یو نظام مو پر سر او سترګو قبول دی ظالم نظام چې هر څوک یې نه قبلوي د هغه خلاف بیا بیانونه کوو کړي مو دي بیا یې کوو دا مو کار دی دا مو عمل دی دا مو وظیفه ده دا مو دنده ده دا مو مسؤلیت مګر و تلوار مه کوئ نه سمیږي تېر نظام چې رالی او د 2000 اولو دوم څخه اولني کلونه تر دې سخت او ستوخ وه سخت تکالیف وه خود به یو نظام چې جوړېږي تکلیفونه غواړي موږ پر خپل ځان باندې قدرمنو ما ته دلته شکایتونه ډېر راځي خبرې راته کېږي او اورم یې راته ویل کېږي چې مفتي صاحب د درو څلورو بچانو د تربیې وس نه دی راسره نېش سره پاڅولی او داسې په وار وار راغلي دي غښتلي ځوانان دي غښتلي خلک وي وایي د کور راووځم اولادونه مې جنګ سره وکړي نه سم سره پاڅولی اوس نو پسې راتېسته کوچنی کلی غټه مدرسه کوچنۍ مدرسه ولسوالي ولایت 14 ولایتونه
دا نظام سره چلوه، دا استعداد غواړي، دا حوصله غواړي، دا زغم غواړي، دا سینه غواړي، دا په خبرو نه کیږي. راسي چې هر چا درته وایي زه بیا دا خبره کوم، د ولایت اختیار خو زما سره نشته، د دې مدرسې اختیار خو لرم، ودې چلی بیا درته وایم په لاس واره مې درته وي دا یو پټ واخم، د خپل میز د خپل تجربې د دې ټول شانو کې لیور کوم، په هیڅ کې هم نه ګورم، هر شی چې زما اسناد پراته دي ودې چلی د نظام دا یو مدرسه دی وچلی داس دی وچلی چې ترقی ورکی پرمختګ ورکی شاته را نسی. حضرت خباب رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله الله اکبر کبیره، ول ای خبابه عجبه تکلیفونه تیر شوي دي، انسانان به کند ورته وکشل سوله او عریب باندې تیرېدلې، د اوسپنې ژمنځې به راواخیستل سولې، پر بدن به یې کشېدلې، پوستون او غوښې کولې به یې پرې کړلې، هډوکو ته به د دغه ژمنځې غاښونه ورسېدله، خو بیا هم هغو انسانانو دین او اسلام نه پرېښوي دغه وخت. خباب هم یې پرېږده، خو د حضرت خباب اخ چا په ټوله مکه او مدینه کې وانه اورېدی، په صبر باندې شکست ورکړي. منځه یې خبره سوله، ول زما مری ځي خباب د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس ته ځي، خبره سوله باردا هم رالل، د اوسپنې راواخیستلې تودې یې کړلې، پر خپل مرۍ حضرت خباب مبارک یې کښېښولې. رسول صلی الله علیه وسلم تېرېدی، حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویې کتل حضرت خباب مبارک تر تودو او ایښولو اوسپنو لاندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه نرم سو او حنان او عاطفه او هغه مرحمت او شفقت په دې کې رالی، فورا د الله رب العزت په دربار کې ولستري مبارکي اسمان طرف ته او خپل لاسونه مبارک کانه لپکړل اسمان طرف ته پورته کړل، ول اللهم انصر خبابا، رب د حضرت خباب نور مرسته او کومک وکړه. هغه د مالک او بادار د خباب چې انمار نومېدله او حضرت خباب ته یې د اوسپنې سزا ورکوله، اوسپنه به یې ګرمه کړه، پر سر به یې کښېښول، پر ملا به یې کښېښول، پر نس به یې کښېښوله. الله رب العزت انمار په داسې مرضي اخته کړله چې خباب به راولاړ سو، باره یې د خپله باداره دغوله، داسې مرضي خدای پېښه کړله، د سر مرضي لیونتوب ته نږدې سوله او غوښتل دا چې د خپل ځان لوله پکې. اخر ول د دې د مرضي علاج دا دی چې د دې سر به په اور ننوځي، بیا دا جوړېږي. الله رب العزت داسې غچ او انتقام حضرت خباب ته د دې د مالک او بادار څخه ورواخیستی. ای قدرمنه وایه وره، هسې هم خبرې اوسپنې او د پوښه څخه وتلې دي. هر ملک چې د افغانانو په قتل، هر ملک چې د افغانانو په بېعزتۍ، هر ملک که اسلامي وي که کفري وي، هر ملک چې د افغانانو په زیرېدو، په ټوک ټوک کېدو، په کبابېدو، په زوکلېدو او په پریشانۍ، په تکلیف، په عذاب خوشاله کېږي، انتظار وباسه، لکه د انمار څخه چې الله رب العزت د حضرت خباب لپاره غچ واخیستی. ای زما ولسي وروره، افغانۍ وروره، مسلمانه وروره، انتظار وباسه، قسم په الله د رب العزت په ذات دې مې قسم وي، د رب په ټولو اسماو دې مې قسم وي چې الله رب العزت به ستا غچ او انتقام ستا د هر همسایه ملک او فرد څخه اخلي. د الله نظام دی. ان الله عزیز ذو انتقام، واسطې تفسیرونه د پورته کوي، د الله قانون دا دی، د الله عادت مبارکه دا دی چې الله غچ نه پرېږدي، خامخا به د مظلوم غچ د ظالم څخه نن یا سبا یا بل سبا. که دې څوک بې عزته کړل، الله داسې څوک مسلط کړي چې تا بې عزته کړي. که دې پر چا وخندل، الله داسې انسان پیدا کړي چې پر تا وخاندي. که دې د چا لمن د بې عزتۍ پورته کړه، الله داسې یو څوک پیدا کړي چې بیا ستا د بې عزتۍ لمن پورته کړي. که دې په یو چا پسې یو څه ویله، الله داسې یو څوک پیدا کړي په تا پسې بیا هغه انسان څه وایي. د الله قانون دی، قانون. ای لا تبدیل لکلمات الله، لا تبدیل لخلق الله. د الله نور قانون دی، د الله په قانون کې هیڅ کله تبدیلی نه راځي، د الله په فیصله کې تبدیلی نه راځي. که خدای نه کرده د علی ذات جل جلاله په فیصلو او تقدیر کې، په کلمات او خبرو کې تبدیلی راغله، دا خو نو د خدای د شان سره مناسبه خبره نه ده. الله داسې ذات دی چې په هیڅ خبره کې تبدیلی نه راځي. هر څوک چې د افغانانو سپکاوی غواړي، که دننه په افغانانو کې څوک غواړي، که دننه د افغانستان د هر ولایت یو څو وګړي د نورو ټولو افغانانو سپکاوی غواړي، یا د افغانستان جغرافیه داسې جوړه ده چې د افغانستان هر همسایه ملک د افغانانو بې عزتي غواړي او خپل کریډیټ اضافه کوي، خپل شهرت اضافه کوي، د خپل عزت لپاره، د نابودي دنیا لپاره افغانان ستخ کې ټوکرې کې ویزغلي. واوره دغه قمر د دې سپوږمۍ رب داسې رب دی، د دې سپوږمۍ رب داسې رب دی چې منتقم ځان غچ اخلي، انتقام اخلي، یا نن یا سبا یا بل سبا. هر څوک چې مو د زړه ستړي کوي، هر څوک چې د زړه دوک رااچي، رب العزت چې د زړه دوک ورواچي. هر څوک چې مو ظاهري ستړي کوي، الله دې ظاهري ستړي. هر څوک چې موږ باطني ستړي کوي، الله دې باطن داسې ور در بدره او دړي ولي کې چې بیا یې د جوړېدلو هېڅوک په تاریخ کې لا پاته نه شي. دا زما د ملک سره د مینې محبت تقاضا او غوښتنه ده چې باید زه دا ښه راوکړم.
زه د دې خاورې څخه پیدا شوی بچیم، د خاورې پر ما دا حق دی، دا ستاسو ملت پر ما حق دی چې باید دا خبره په ډاګه وکړم چې معمولی خبرې چې کافران د سیسې جوړي او مسلمانان اسلامي ملکونه چکچکي ورسره کوي او په نړۍ کې پر افغانانو باندې خاندي، پر لباس یې خاندي، پر اداره یې خاندي، پر مدیریت یې خاندي، پر لا علمي یې خاندي. وای دا جاهل قوم دی، د دې په قول موږ ته خدای واسنه راکړي، وای دا ناپوه قوم دی. الله رب العزت به دغه انسانان په دې کې پیدا او الله یې پیدا کړي. ان الله عزيز ذو انتقام لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. رب د ظالمو انسانانو د کړنو څخه به خبره او غافل مبوله. رب د ظالمو انسانانو د کړنو او خبرو کارو څخه به خبره مبوله. رب هغه ذات دی چې هر ګړی د ټول مخلوق هر کار څاري او هر کار ویني او هر خبره اوري. خو رب انتظار کوي، وځینو انسانانو ظالمو انسانان ته وخت ورکوي. ومهلهم رویدا، رسول یې څه وخت لا ورکړه د مشرکین ته پروا نه لري چې به تکلیف کوي. وامهلهم، رسول یې څه وخت لا ورکړه ته تکلیفونه درکوي پروا نه کوي. نن مې بخاري شریف کې ورته ویل د خیبر د غزا بحث راغلی چې رسول صلی الله علیه وسلم یپلا د خیبر په خلکو په ستوره راپورته کړله، ولاړ الباغونه پاتس ولا حضرت فاطمه حضرت ابوبکر تراله رضی الله عنه وزما پلار وفاسو د خیبر 15 حصہ مشتفاته کېدل میراث راکړه. یپلا رسول صلی الله علیه وسلم نبوي طرف سره راپورته کړه. دا ملک د اولیاء دی، دا ملک د غازیانو دی، دا ملک د مجاهدینو دی. دې ملک حضرت عثمان رضی الله عنه دعا ولیده. حضرت عثمان رضی الله عنه ما درته ویلي په تاریخ کې د کابل او منشا خو منطقو خلکو جنگ ورسره کړی دی، ورسته اسلام راوړی دی. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د مؤمنانو امیر او خلیفۃ الاسلام دریم خلیفہ دی. ولره به دا قوم چې تا پر باطل ټینګ کړي او پر حق یې ټینګ کا، پر افغانانو څوک خوړلی نه سي. ودود او تکلیفونه به ډېر وي. هر څوک چې موږ ته تکلیف راکوي رب یې په خپل تکلیف اخته. خدای پاک داسې ستا د قهر په چاپېړه ووهه چې هېڅکله پر هغه منطقه او خلکو رحمت رانسي، هېڅکله. الله اکبر کبیره. اخرنۍ خبره کوم او بس بل بیان و بیا بله چهارشنبه د مبارک په باره کې درته. نو حضرت خباب رضی الله عنه په باره کې مې دا خبره کوله چې دی د تورو کار یې کوي. رسول صلی الله علیه وسلم به ته به کله کله راتلی مالکه یې خبره سول ام انوار باره دې هم اوسپنه راواخیسته توده یې کړله پر سر یې وکښېښوله. نبي علیه الصلاة والسلام تېره دی د حالت چې ولیدي باره دعا وکړه اللهم انصر خبابا، خدای د حضرت خباب کومک وکړه. هغه و چې باره ام انوار د حضرت خباب د مالک او بادار د خپل سر شکایت شروع کړ، پر سر مې درد کېږي. مسلمان مؤمن ته د سر سزا ورکړله، الله بیرته د سر په تکلیف اخته کړل. دلته انسانان بګرام او په نورو جیلو او په نورو بندیخانو کې په رقم تکلیفو اخته کول، رواني تکلیفونه الله رب العزت ته پیښ کړل. تاسو په لادو خلکو څخه پوښتنه وکړئ چې په خارج کې اوسېږي او بیا د دې حالات درته وایي. دا فیسبوک د زربلخ کاغذ نه دی چې د کمپیوټر و د ټي وي یا د ډیش پر سکرین باندې راځي، دې ته اعتبار نشته. شاته پلا وګورئ چې دې څونه ستړي ژوند دی، بس آرام نه کوي، یا لیونیان یا شلان یا رواني تکلیفونه الله دې نور هم پاخته کړي. دې هم باره دا تکلیف احساس وکړي. هلته د خباب ته د سر تکلیف ورکړی و، توده اوسپنې ورباندې ایښې وه. الله رب العزت رسول چې دعا وکړل خدای د خباب نصرت وکړه، الله رب العزت دعا قبول کړه. د افغانانو په باره کې قدرمنو ما درته وویل حضرت عثمان دعا کړې ده، د وخت اولیاءو دعا کړې ده. تاریخ د دې شاهد دی. په یو نه په سلو په 200 کتابو کې درښکاره کومه چې افغانانو په خپله مړانه، په خپل غیرت، په خپل اخلاص، په خپل فولادي ایمان باندې نړۍ ګټلې ده او د نړۍ د مشهورو متقي پرهیزګاره امیرینو، حاکمو، مجاهدو، غازیانو، شهیدو انسانانو دعا یې ولیده. هېڅکله پر افغانانو باندې څوک ګوله نسي خوړلی. اخرنۍ خبره باره وایي دا ام انمار د حضرت خباب رضی الله عنه د مالکه وایي اخر د سپي نارې شروع کړلې. سر تکلیف درد یې ورپېښ شو، د سپي په رقم غپا یې شروع کړله، غپله. اخر بیرته حضرت خباب چې د دې مرۍ راولاړ سو، وایي اوسپنه به یې توده کړله، د دې پر سر به یې وکښېښول چې لږ درد ارام سي. سزا چې دې خباب ته ورکوله، الله بیرته دا مظلوم حضرت خباب پر دې مسلط کړي. رب العزت چې د حضرت خباب مبارک تور ژوند باندې د قدم ایښولو توفیق راکړي. دویم بیان به وروسته کوم، خو د یوه خبره قدرمنو نن درسره واورئ، بیا درته کوم. حضرت خباب قوي ایمان درلودی. د قوي ایمان سره سره د حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بغل نه پرېښوي. قدرمنو ایمانونه قوي کوي، د قوي ایمان سره سره د اسلامي نظام بغل مه پرېږدئ. درته مې ویل د شخص نظام نه دی او دا قانون دی چې یو نظام به یو فرد چلی که به نه چلی.
یو کور به څوک چلی کیا دا مدرسه به یو مسؤل لري که به نه لري که دا مدرسه هر څوک چلی دا خو قانون دی یو نظام به خامخا څوک لري خامخا سهو راځي سهوی غلطی ته مګوري دعا کوي د شپې راپورته کیږي په بل خبرو باندې نه سمېږي په پټو دعاو باندې سمېږي کار په پټو دعاو په جلا په ننواتو په رب باندې ځانونه قبول کړي دعا یې وکړي د شپې راپورته سي مشکات شریف کې د حدیثونو راځي شاګردان ته وایي باب التهجد د شپې باب صلات الليل د شپې د لمانځه په باره کې ورته وایو چې ای قدرمنو دغه دعا چې تاسو په رب قبلوي د ورځې یو رقم قبولیت دی د شپې بل رقم قبولیت دی راپورته سی وځاړي د څو شپو او ورځې لپاره چې خدای پاک د زموږ اسلامي نظام را کامیاب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار رب العزت تزمر عزت را خوندکا خدای پاک د ټینګ او قوي ایمان خاوندان او څښتنان موږ وګرځوه رب العزت د پولادي ایمان څښتنان موږ وګرځوه خدای پاک د ستا احسان دی پر موږ د کفر په مقابل کې د قوي ایمان خاوندان وګرځولو خدای په عبادت کې هم دغه ټینګه اراده او عزم راک خدای پاک زموږ دعاوی رب الارباب په خپل فضل او کرم قبول کړه خدای پاک څوک چې افغانان زیری ته وزیروه خدای پاک څوک چې افغانانو ساکي ته هوساکه خدای پاک څوک چې افغانانو سره مرسته کوي رب العزت ته د هغو که مسلمانانو خدای پاک ته مرسته سره وکړه خدای پاک هر هغه انسان چې زموږ د افغانانو د هوسایي اراده لري مسلمان وي رب العزت ته ورڅخه راضي شه خدای پاک د کفر او د کفر د دسیسو کمبلې د افغانستان د مځکې او د هر کونج څخه ټولې کړه رب العزت موږ ته هدایت وکړه خدای پاک زموږ ټول افغاني ولس ته هدایت وکړه رب العزت زموږ د اوسنی اسلامي نظام د امیر المؤمنین شیخ اخوندزاده صاحب حفظه الله تعالی څخه را شروع تر یو ادنا او کمزوري خادمه پورې خدای پاک ټول ته هدایت وکړه رب العزت په خیر او عافیت ژوند ورکړه خدای پاک زړونه او فکرونه یې کژې لارې ته مه بیایي رب العزت زموږ د ټول ولس نارینه او ښځینه او ځوانانو او کشرانو حفاظت او ساتنه په خپل فضل او کرم ته وکړه رب دا کسان ناغلي دي ستا د عبادت په ځای کې ناست دي مشران دي سپین ږیري دي کشران دي رب العزت روا او جایز ارمانونه یې ټول کړه رب العزت رب الارباب قرضونه یې ته ادا کړه په وجود کې ناروغي لري ناجوړي ته شفا ور نصیب کړه خدای پاک موږ ټوله شاګردان استادان د دې مدرسې مخلصین محبین نږدې او لرې رب العزت ستا د امتحانو څخه وساته ستا د عذابو څخه مو وساته ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم